پټرول په هغه د او د ډیزل ډیر ته ګوره د ماشین حساب لګیدل د کمپیوټري ته هغه د کمپیوټري سیستم باندې دا ولاړ دي دغه د کلی چا لري ګرځا شي څه ما نوم الیاس صدیقي ده او د محمود جان هغه زوی یم او دغه مېلمانه هم راغلي دي نو د دې مېلمانه څوک دي تاسو احمد ضیاء صاحب دی او د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو موږ له څه د غافلګیره ونیسو خو خبر په دې کې نه دوی وایي د تاسو لپاره ترتیبات نیسو زلار څه دوسه خان اوار که تاسو په ټول لار شي مشترک سو د کې پاتې دي تاویل 15 دقیقې زی لار شي بسم الله الرحمن الرحیم د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو په سلامونو او نیکو هیلو مبارکلای کوم خوشحاله مچ زه تمام په مزای یو ځل بیا د گزارش په وړاندې کولو سره تاسو په درانه خدمت کې قدرمنو دوستانو نن راغلی ما د ننګرهار ولایت سرخرود ولسوالۍ ته او غواړم د سرخرود ولسوالۍ په بیا رغونه امنیتي وضعیت او همدارنګه تجارتي موضوعاتو باندې یوه ښکلې خپرونه ولرو په شروع د خپرونې کې چې زه دلته په دغه موقع کې ولاړ یم د سرخرود پټرول پمپ مخه ده ماشاءالله د دغې ولسوالۍ په سطحه باندې دغه پټرول پمپ ډېر ښایسته ډېر په ډولونو سره او د لوړو امکاناتو څخه برخمن غواړم دلته خپرونه ولرو شروع د خپرونې به دا ځای وګورو چې چا سره
خبرې کوو څوک موږ سره نظریات شریکي لاګو دوستانو هېوادوالو ته هم ډېره مننه کوم چې زموږ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې په خوند او مینې سره ګوري زموږ خپرونې سبسکرایبي لایکي شریکي دوی نه ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحيم من اللي قلنا تقريبا بدي كان اكيد الشمس هذا الكلام ده ان شاء الله بدنا كان اكيد من ضد الخدمات كثير من ضروري في البيت خبروا شاط ما في ما تشتغل في جاز المريض كل يقول المريض عند الزمن إذا إن شاء الله شريان لپاره موږ څه خدمات کوو خاص هم کوي دواره د تاسو د پټرول پمپ دا داسې تاسو په بازار کې یو او د بازار په سر کې دا دوه او بل داسې دلته ټول سهولتونه دلته موجودات ډېر مشتریان هم لري الحمد لله موږ دلته یوازې په دې ځای کې پمپ نه لرو موږ یو پمپ د ولسوالۍ دغه سره د پانتون سره د نګران پانتون سره د بارکزي په نوم باندې یو پمپ ده یو دغه رادیو ته د جنگل باغ په نوم باندې پمپ ده یو دغه تلان د بل د شهزاد په نوم باندې الحمد لله دا څلورم پمپ ده دلته په دې ځای کې سپورت په پمپ باندې دې زحمت نه کیږي د موږ قدرمنو دوستانو ته عملاً د ټانک پایې دی ورکه چې د تاسو ټانک پایې څومره په ستاندرد دی وانور امکانات دي هغه به مو کې قدرمنو دوستانو موږ سره تاسو راځي چې اول دغه د ډیزل او پټرول پایې ده هغه بل پایې چې کومه ودا هغه د ډیزل او د پټرول دي دا د باندې لري دا د پټرول پایې هغه او د ډیزل ډیر ته ګوره د ماشين حساب لګي د کمپیوټر ته هغه د کمپیوټري سیستم باندې دا یا ولاړ دي دا د کلی چا لري ګرځا شي څه دا په دې باندې موږ کله چې د کلی واړو میټر پیراډو ته دي باندې ورځ بروشات پیراډو ته یې بس په کلاس کې وای نه سي نه دې کې په کلاس نشي راځه دې خاطر او بل ور په سره چې د شاروالۍ د خانه دغه راځي بل یو بل ټیم دا د دې کې ټول ورغانونه مو هغه راځي اول درځي کې دا هغه ګور ستاندر ګوري دا څومره دی په معیار برابر دي نه هغه یو شی دلته تاسو ته تصریح کړی دا هغه سرغوچ هم لري او دا ګوره دا سرغوچ دا ده او یو سرغوچ دا ده څه لپاره دا هغه د پاره چې څوک دې میټرو کې ګوتې ونه وایي د پایو کې ګوتې ونه وایي او خپل سرانه کارونه پکې ونه کړي او غاز هم لري راځه دا غاز هم راوکه خبر برابر دي اوريجنال دي تومانچې دي او د باندې تومانچې الحمد لله یو ټانګ ولا مې استعمالي خو لګان وخت کې د ضرورت کې شی او د سات لپاره په استعمال کې دي نه استعمالي نو بل هم دا خبره ده چې 2 کیلو ده پورا 1000 ګرام ده دا د سنشته چې دې کې موږ په لیټرو باندې خرڅو په لیټرو کې نر تاسو د کومې ادارې درکې نر موږ ته د سهارات خو راځي او هغه د تاسو اتحادیات د تاسو مشکلات اوري اتحادیات الحمدلله اتحادیات موږ الحمدلله ډیره فعال ده او موږ چې دغه د انصارات رئیس چې کوم یو ده او کوم غړي دي الحمدلله ډیر فعال خلک دي او بل دغه د پایته موږ یو د هغه د بنچي یو کولنګ او ساتل او یو بیلر د خاور د پاره د سیستم لرو موږ الحمدلله موټر شویم لري دوی مو فری موټر شویم لري وای ودا څه وای د دې دی هغه څه دی څومره ډبې به تاسو لري مجموعه په دې ټانک کې موږ تقریبا سرور ډبې لرو یو دانه دی کله وو ټول بل غاز ورنه ډکی مجازي دي او دلته نورم دي ما سیده ډیره بنا سرخوت کې څه کوي وراره سرخوت راغلم دلته سودا مې لګاشته روزمات لپاره نه دلته سرخوت کې مې کورم ده اوس راغلم را کړه سوا اسلامي ته چې په وای روزمات ته چې په کړی بس ولار سمې پریمانه راخښتي کتا سره زم بسادم تیر سي غب شپ مو لګو د روزي هر ماقام راځم سرخوت ته نهرار کې ګرځم چکرې وای د روزي هر ماقام چي ده روزي هر ماقام اختر ده هر ماقام اختر ده زری چې واسه پښتمل لاسته دا د خلکو ته پیغام دا ده چې هر کلم کې یو پمپ کې په هر ټانک کې په هر ځای کې هر چا نه چې قرارداد کوي هغه شی واخلي چې تاسو په معیار برابر وي او
روغ تیل وي یا روغ ګاز وي موږ د ګاز او تیلو کار کوو نو که چېرته روغ ګاز وي روغ تیل وي هغه نه قرارداد وکړي او هغه ځای کې بل عمده خبره دا ده چې د لیټر یې چک شي چې لیټر یې برابر دی نه دی برابر الحمدلله که زموږ لیټر هم چک شي میټر هم چک شي موږ انشاءالله په درسونه بیانېږي دا شین رقم ولې انتخاب کړی دی دا یو بل هغه دی شرکت دی د تیلو هغه هم همداسې مومان ګروپ داسې رنګ انتخاب کړی دی زموږ ملګري دي د چا نه؟ مومان ګروپ مومان ګروپ مومان ګروپ تاسې په خپله کې مومان دي زموږ ملګري دي خبرې کېږي خو نه چې د موږ رنګ دې استعمال کړی دی دا هغوی په ښه خبره نه ده هغوی ډېر ښه خلک دي موږ بس د هغوی په ښه خبره نه ده ډېره مننه له تا قدرمنو دوستانو زموږ خپرونه دوام لري نورو برخو ته تاسې رابولم موږ سره اوسئ پکې کړی ده ختم کړی ده ختم شروع ده هره شپه پسې پارې ختم هم کوو کېدای شي قدرمنو دوستانو چې روزماتي کې حاجي صاحب ته راسو خو موږ یو بل چېرته هم دعوت یې وګورو کوم یو چې د موږ طبیعت کې دا جومات دا ده جومات ده ډېر ښه ډېر حاجي صاحب یو مهرباني وکړه چې یو پوښتنه د ما په ذهن کې اوس راغله په دغه هغه مارې ټاک مارې تاسې سرمایه ګزاري چې کړې ده څومره سرمایه ګزاري کړې ده سرمایه ګزاري په جای د که نه د دې خاطر بعضې خلک سرمایه ګزاري کوي بیا وایي نه والا ما تاوان وکړ ته خو انشاءالله تعالی تاوان کې نه یې الحمدلله دې کې تاوان څه خبره نشته ځکه موږ دا سرمایه ګزاري هم دې د خاطره کوو چې د روزګار دپاره یو ځان دپاره روزګار او د خپلو دوستانو دپاره چې موږ سره هلکان لګیا دي دا واته کسره سره کار کوي دوی دپاره هم بیا روزګار زمینه ده او بله خبره ده په دې ځای باندې تقریبا د 3 لکه شاوخوا ډالر موږ نه لګېدلي دي او موږ مصرف کړی په دې باندې او هر پمپ باندې په هر ځای کې همداسې موږ 3 لکه او 4 لکه مصرف کړی خو الحمدلله بې ځایه نه دي دا د وطن د آبادۍ دپاره د دې ځای د ښایست ده انشاءالله او موږ د تیلو دغونه ذخایر لرو خو د ګازو دغونه نشته د تیلو دغونه ذخایر دي او د ګاز ولې نشته د ګازو خو دا یو خو دولت هم بند کړي دي چې باید د 15 ټنونو نه او د 10 ټنونو نه اضافه ذخیره نه وي که نه هغه خو دا چې هغه لا دومره جدي شوې نه ده خبره خو په ایر پمپ کې چې دا باید یوه ذخیره وي هغه 10 ټنه ذخیره د ورځې 900 زر لیټره نه خرڅېږي هغه بیا دونه وخت کار نه کوي یو د 10 ورځې کار کېږي لس 15 شل ورځې کار وشي زیات کار نه کوي مسیحي خیر خره ده چیرې ډکړل د ګاډي ټانکۍ ګاډي ټانکۍ د ګاډي ټانکۍ دې ډکه کړل له ګازو نه د ګاز څنګه دلته ډریوران نوبت مراتی که نه ولې نه ښه دي دوی ته دا ګاز یا چې ګاز په اسانه باندې ګاز اچول کېږي که سختي باندې په اسانه باندې مثال ته څه رقم په اسانه باندې کېږي ها ته له دغه هغه کې په موټر کې د ګاز واچول او دا دې شي وکړه دا بډاوه چې کور ته ګاز اچوي څو کیلو دې واچول د 15 کیلو ګاډي ته واچول پاتې نو ډېر وساره سره بسې څنګه دا ګاز تاسې دا چې په ټول باندې برابر دي نه او په ټول صحیح ګاز په داسې بې کیفیته ګاز تاسې نه درکوي نه ګاز صحیح ګاز اچوي او ډېر د سرخود ولسوالۍ هغه حدودات دي نو زمونږ مخاطه طرف دا وصل ده د ښار سره د ننګرهار د ولایت د 5مې حوزې او د 6مې حوزې او د 7مې حوزې سره زمونږ
حد فاصل لرو. ماشاءالله. بیا چپلیار ولسوالۍ قرار لري، موقعیت لري. د خوږیاڼو ولسوالۍ موقعیت لري او بیا تورغر ساحه ده او اخوا بیا تورغر نه اخوا بیا لغمان راځي. زمونږ د ولسوالۍ هغه حدودات په دغه تقریبا د احصایې د معلوماتو د مخې نه د سرخود ولسوالۍ نفوس به تقریبا 10 لکه نفوس لري او بیا په سرخود ولسوالۍ کې د نورو ولایتونو د نورو قومونو د نورو ځایونو ډېر زیات خلک دلته اوسېږي او استوګنه لري. تقریبا زیات خلک دلته په سرخود ولسوالۍ کې میشت دي چې په ننګرهار ولایت کې د سرخود ولسوالۍ په ټولو ولسوالیو کې برنفوسه ولسوالۍ ده او دلته ډېر زیات خلک ژوند کوي. سرخود ولسوالۍ کې خو دلته د پارک صنعتي ده چې هلته هر قسمه کارخانې دي. په هغه کارخانو کې تقریبا ډېر زیات غریب خلک کار کوي. همدارنګه دلته بټۍ دي، د خښتو بټۍ دي، په دې کې تقریبا ډېر زیات غریب خلک دلته کاروبار کوي وغیره. دلته بازارونه دي، په بازارونو کې ډېر زیات خلک کار کوي وغیره. دلته د ګچو فابریکې دي، ډېر زیات کارونه شته دلته چې هغه کې ډېر زیات غریب خلک کار کوي او مزدوري به کوي. زمونږ خو دلته په ولسوالۍ کې یو خو د خلکو غوښتنې دي، نو غوښتنې خو دلته په هر باب باندې د خلکو غوښتنې شته، هغه په هر بخش کې شته. او یو خو د خلکو حقوقي موضوعات دي. موضوعات خو بیا د حقوقي داسې دي چې هغه د هر څه په باره کې موضوعات راځي ژوند ده، نو هغه که د ځمکو په حساب باندې که کورنۍ نور مشکلات وي داسې حقوقي موضوعګانې جدا دي او د خلکو او الحمدلله. نو یو خو د امیر المؤمنین حفظه الله او کوم برامین سره راغلي دي، نو د هر فرمان په حساب باندې دلته خلکو همیشه لپاره د امیر المؤمنین حفظه الله هغه فرمان ته لبیک ویلی ده او ښه ورته عملي کېدو ته چمتو دي، ښه احترام ورته لري. باقي د ولسوالۍ د ترمیم په اړه باندې مې دومره ووایو چې الحمدلله د ولسوالۍ موږ څه دلته اول کې راغللو، نو د ولسوالۍ دا بعضې کارونه سره نیمګړي وو یا د رنګ روغنې سره خراب شوي وو یا بعضې کارونه سره داسې صفایي لحاظ باندې لږ سره برابر نه وو. الحمدلله اوس هغه ډېر ښایسته برابر شو. او بیا په عام ولسوالۍ کې بیا نور پروژې او کارونه هم الحمدلله روان دي چې په هغه کې ډېر زیات خلک کار کوي، غریبي کوي، پروژې دي. همداسې زموږ د سرخود ولسوالۍ ښاروالۍ په حساب باندې هم ډېر زیات کارونه روان دي. د زراعت په بخش کې هر بخش کې الحمدلله ډېر زیات پیشرفت شوی ده او کار پکې روان ده او خلک غریب پکې کار کوي. د سرخود ولسوالۍ ولسونو ته موږ دا پیغام لرو چې د امارت اسلامي سره دوی الحمدلله همیشه لپاره د اوږه په اوږه باندې درېدلي دي او موږ یې شپه ورځ د دوی خدمت ته چمتو یو، ولاړ یو او په هر حالت کې موږ الحمدلله منډه هم کړې ده. او زمونږ دلته څومره کشفي ارګانونه دي، استخبارات دي، قومندانۍ مجاهدین دي او نور څومره بخشونه دي، الحمدلله ولس ته یې دلته ډېره مینه ورکړې ده او ولس ته هر وخت کې هر مشکل کې په خپل وخت باندې رسیدګي کړې ده. نو موږ دوی ته دا ډاډ اطمینان ورکوو چې انشاءالله زموږ مجاهدین او زموږ مسؤلین ملګري څومره چې یو دا ټول د ولس په خدمت کې یو او موږ به انشاءالله یو ځای کې هم د دوی نه چې موږ وس او موږ وس باندې کوم کار کېږي یا به درېغ نه کړو او موږ یې خدمت ته ولاړ یو. باقي دوی ته ښه وخت غواړو، ښه ژوند ورته غواړو، الله تعالی دې دوی ته ښه ژوند نصیب کړي. اوس د ولسوالۍ دغه رنګ روغن تاسې خپله ګورئ، ماشاءالله الحمدلله څومره ښایسته اوس هر څه برابر شوي دي او صفایي الحمدلله ډېره ښایسته برابره شوې، رنګونه ټول نوي وسوله. تاسې خپله اوس وګورئ، عیني شاهدان یې. محمد صاحب کومه شعبه کوه چې موږ ته راوښیسېده د فعاله شعبه مې مامورین کې او مراجعین مراجعین هم شته او شعبې هم الحمدلله فعاله دي. دا زموږ د اراضي د املاکو شعبه ده چې اوس هم زموږ هغه مدیر صاحبان کار کوي، په خپل کار باندې دغه دي. پنجشنبه هم ده او تقریبا 12 بجې دي. دوی تللي نه دي نو دوی څو بجې پورې رسمیات دي دوی زموږ رسمیات اوس روژه ده که نه، نو 9 بجو نه رسمیات شروع کېږي تر 2 بجو پورې.
چینل ته د ټول لیدونکو کتونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم وبرکاته. السلام. دا هغه ولسوالي ده چې الحمدلله سخرود ولسوالي ډېر فعال ولسوالي ده او دلته په هر مشتري چې دلته راځي یا هر مراجعین چې دلته راځي د هغې ډېر په وخت انشاءالله کار ترسره کېږي. د مامورینو برخورد هغه سره مراجعینو سره څنګه ده؟ داسې خو به نه شي هغه د نخود سیاه پسې خلک ولیږي. یاره وروره تر اوسه چې ما کتلی دلته د مور د میرې چلن نه شوی الحمدلله او بل اسلامي نظام د اسلامي امارت الحمدلله نور دلته اسلامي خدمات کېږي. فعال اداره لرو، فعال منیجمنټ لرو مونږ او په دې منیجمنټ اداره کې چې داسې فعال خلک په راس کې نور طبعا که څوک لټي کوي هغه لټي نشي کولی. الحمدلله نن سبا خو روزم ده او زه سبعین سره راغلی یم، ډېره موده راغلی نو ما انشاءالله ټول کاروبار سره سیده روان ده. پاکي او صفایي د تعمیر رنګولو دا رنګامیزي او دا شان دا تا سترګې پرې ولګېدلې که نه؟ سترګې مې پرې ولګېد سبعي ډېر خوشحاله شوم الحمدلله. ډېره صفایي شروع کړه خصوصا په ولسوالۍ کې سبعي ټولې دا ځینې او دا دهلیزونه هر شی پاک صفا و. ماوی صاحب قدرمنو دوستانو، ماوی صاحب ډېر ښه اخلاق لري، ډېر ښه برخورد لري. وایم مزاج صاحب چې د خپرونې لپاره څومره خدمات په کار یې موږ د حاضر یو. دا زمونږ اجرایي مدیر صاحب سمندر صاحب ده او دا زمونږ د ګزارشدهي مدیر ارشاد صاحب. نو الحمدلله دوی ډېر ښایسته خدمتونه ترسره کوي. ماشاءالله تاسو خپل هم دوی سره یو دوه درې خبرې کولی شئ. سلام علیکم مدیر صاحب، څنګه خیر خیریت؟ مدیر صاحب دا د تاسې خدمات په هفتې کې له څو بجو نه شروع کېږي تر څو بجو پورې دوام پیدا کېږي؟ خدمات د 9 بجو نه تر 2 بجو پورې جریان لري او دلته د مراجعینو کارونه بې د ځنډ و خنډ نه اجرا کېږي. په روزه کې تاسې به هم همداسې قانون چې د مراجعینو کار به نه ځنډوي نو زر به په سرعت باندې ورته خلاصوي چې دوی په تکلیف نه شي، همداسې به یې کوي. د ولسوالۍ اداري شعبه ده دا داسې شعبه ده قدرمنو دوستانو چې د یو اداري شعبه فعال وي نو بیا هغه سړي ته خوند ورکوي هلته کارونه. وعلیکم السلام. پاچا صاحب ستړی مشي. پاچا صاحب ستړی. مالي او اداري مدیریت مدیر صاحب صداقت پاچا نو الحمدلله ښه خدمتونه درسره کړي دي او خپل شعبه کې خپل کارونه ته ناسته په خپل وخت باندې ویسي د خبرونه ډېر ښه دا زموږ د ولسوالۍ د مجلسونو تالار ده. ماشاءالله الحمدلله. یعنې کله چې جلسات کېږي نو دلته تر څومره نفرو پورې دلته گنجایش لري؟ تقریبا هلته 200-300 کسانو پورې دلته د تالار کې ځایږي. او دغه جلساتو کې به د تاسې د سیمې خلک مشران ملکان دا خلک به راغواړي که نه؟ علما سپین ږیري ټول دلته راځي. شی دې ویلې جناب امام صاحب؟ اوس دا زموږ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر شعبه ده. دې نه هم تاسې خپله څارنه او لیدنه وکړئ. الحمدلله ډېر زیات خدمت یې کړی او همیشه لپاره خلکو ته په نیکیو باندې امر د بدو نه منع. دا زموږ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر شعبه ده. ماشاءالله دا ښایسته او داسې په زړه پورې هغه شعبه یې ده د امر بالمعروف. ماشاءالله ګورې د عطرو بوی ده کې والا دغه ده دا خو قدرمن علما دي ده دوی ته خو موږ سخت احترام لرو او ګوره چې خلک ډېر ورنه خوشحاله دي. په مجلس د عالمانو به سره زر شي که څوک بوټي وي یا کاڼي د زهرا. ماشاءالله. د تاسو راتګ د خدای جل جلاله قبول کړي، هر کله راشئ. خیر سي. او زه خپله مولوي صاحب ګلاب نعماني او د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ماشاءالله. او دلته محتسب یم او دلته الحمدلله د سرخود ولسوالۍ مسؤلین ولسوال صاحب، معاون صاحب، امنیه قومندانۍ ټول الحمدلله 100% کې همکار دي او موږ سره هر قسم منډه کړې ده. نو تاسې اوس خپله د ولسوالۍ دغه رنګ او رغون ګورئ چې الحمدلله څومره ښایسته ښکاري او تقریبا دا 2-3 میاشتې کېږي چې دې باندې دا کار شروع اوس الحمدلله دغه رنګ یې سر ته ورسېده. بعضې نور څه کارونه دي انشاءالله هغه هم د خیره سره د روزې نه بعد هغه هم انشاءالله تکمیلیږي کېږي به. اوس تاسې خپله ګورئ چې الحمدلله ولسوالۍ څومره ماشاءالله قدرمنو دوستانو څومره ښایسته رنګ یې ما د ننګرهار په ډېرو ولسوالیو کې یعنې زه وګرځېدلم خو د دې ولسوالۍ هغه د تعمیر نما بیل خوند او بیل بل ډول هغه درلوده قوت یې درلوده
نو د موږ خپرونه دوام لري د موږ نورو برخو سره تاسې رابولم. زخمی زړو نو قرار سلامونه. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې قاری راز محمد جبار خیل د سرخود ولسوالۍ د خاروال په صفت دلته دنده اجرا کوم. موږ عمومي خدمات په ډېر برخو کې دي خو د خلکو ته چې موږ د کار زمینه یو څه ناڅه رسېدو او د بازار څخه کثافات ټولو د کلو څخه کثافات ټولو بیا رغنیزې پروژې کوو د هغې جملې څخه موږ مطلب جغل اندازي کوو سرک سازي کوو او د پلچکونه جوړو او نور عامه خدمتونه کوو. موږ د بازارونو وضعیت ډېر خراب و بالخصوص د موږ ولسوالي چې ده په ډېر بد وضعیت کې قرار لرو. تېر جمهوریت په وخت کې چا ورته کار نه و کړی. موږ الحمدلله چې عمارت کله قایم شو موږ دلته راغلو. تاسو ولیدل چې دا پیاده روونه هم جوړ کړي په بازار کې موی مبارک بازار کې په سلطانپور بازار کې پیاده روونه جوړ کړي دي. دننه هم د ولسوالۍ کې چمنونه جوړ کړي دي تفریح پارکونه هم جوړ کړي دي. دغه ګلدانونه چې تاسو ولیدل او د قرول مخې ته د کوم دروازې و هغه چې تاسو وکتل دا انشاءالله سرخود ښاروالۍ دا کارونه مخ وړاندې کوي. موږ خو په ټوله کې شهري صفایي لرو چې هغه د مارکیټونو څخه د تیلو پمپونو څخه د عامه کورونو څخه چې هغه تجارتي ساحه کې ځای په ځای دي هغې نه موږ د ټکس صفایي ټولوو. د موږ عواید چې دي د تیر په پرتله باندې ماشاءالله ډېر زیات شوي دي. مخکې اول چې موږ راغلو نو د دې ښاروالۍ عواید چې دي تقریبا 18 لکه روپۍ اوس موږ لله الحمد انشاءالله اتیا لکو ته د عواید رسولي دي. په ټوله کې د لکه په ټولو بازارونو کې موږ کمپاین ترسره کړی ده. عامه پوهاوی مو ورته اوله کې کړی ده چې تاسو نرخنامې پرې ویشلي دي. بېرته د نرخنامو څخه موږ نظارت کړی ده او وخت په وخت د قصابانو سره بالخصوص د خیاطانو سره د نور دکاندارانو سره یعنې زه به درته ووایم چې په جلال آباد ښار کې څوک کالي نه ګنډي راوړي سرخود کې کالي ګنډي غوښه په سرخود کې اخلي نور اجناس په سرخود کې اخلي. وجه دا ده چې دلته موږ ښه دوی مراقبت هم کړی دی د دې نرخنامو. نو انشاءالله موږ تاسو پوره ډاډ درکوو چې موږ ټول بازارونه په صفا ډول هغه پاک سوتره اجناس دلته خرڅېږي. د قصابانو په برخه کې درته وایم چې انشاءالله په سرخود کې یوازینی سرخود به چې هغه ډېره ښه غوښه تولیدوي خپل ولسونو ته حتی ښار ته هم تولیدوي. چې خپل انکشافي پروژې انشاءالله لرو سرک سازي لرو جغل اندازي لرو د پلچکونو په برخه کې موږ انشاءالله مرکز سره خبره شریکه کړې ده او کال ته موږ د مرزایانو سرک د کرانکریټیزۍ پلان لرو چې اوس فی الحال موږ سږ کال په دې روبه کې چې موږ کوم کار کړی جغل اندازي هم کړې ده. سرخود ولسوالۍ دواب په ساحه کې 3 کیلومتره جغل اندازي موږ کړې ده چې خلکو بیخي سرک نه لرو د موږ هلته ورته سرک هغه کړ. په د سلطانپور په بر سلطانپور کې تقریبا موږ یو سرک چې طول 353 متره د عرض 4.0 دا موږ کانکریټي په اساسي ډول رغولی ده. د هغې ترڅنګ قلعه معروف کې چې نن کار بشپړ شو د هغې د سرک طول 200 متره ده اوږدوالی طول او عرض چې ده 4.5 متره ده. د سلطانپور په بازار کې مو 10 پایې دغه سولري انشاءالله په لاندنیزي وخت کې به ګټې ته وسپارل شي. همدارنګه په موی مبارک کې 10 سولري پایې هم لګولي دي او د هغې ترڅنګ د جلال آباد او د کابل دویم لین سرک چې ده 300 زینتي نیالګي انشاءالله مونږ لګولي. تیر کال هم 880 نیالګي کېنولي او سږ کال هم هغه کومې خطایانې چې کړي هغه مو ورسره پوره کړلې نو 300 نیالګي هم کېنولي دي او چې مونږ ورته خپل تنظیفاتو ټیم ورته مقرر کړی وخت په وخت د هغې څارنه هم کوو او اوبه ورته خړوبوو. ښاروال صاحب چیرې روان یو؟ روان یو بازار ته انشاءالله د بازار څخه به لیدنه هم وکړو او د بعضې نرخونو په پوښتنه هم وکړو. بعضې څو وارې یا په هفتې کې څو وارې ته په بازار ګرځې عملا؟ مونږ خو زه په خپله انشاءالله هفته کې یو ځل په ټول بازارونو ګرځم او زمونږ خپل ټیم چې دی د نرخنامو د کنټرول نو هغه وخت په وخت ګرځي انشاءالله هغه هر وخت په بازار کې. ښاروال صاحب چې مونږ کله راغلو نو دا پیاده روونه چې مونږ تاسو مونږ جوړ کړي دي دا ګلدانو دا ګیټو دغه ټول چمنونه دا نه ول دا نه و دا هېڅ شی هم نه و دا ټول مونږ راجوړ دا ویالې هغه طرف ته ویالې دا ټول مونږ جوړ کړي دي. نن بازار کې ډېر زیات هغه پیاده روونه جوړ کړي دي. یعنې اوس پیاده روونه د خلکو پر وړاندې خلاص دي؟ هو انشاءالله خلاص دي. پیاده رو چې خلک کولی نه شي چې هغه وکړي دوکانداري وکړي؟ نه اوس خو بس لږ روژه ده لږ ګڼه ګوڼه ده د روژې په خاطر هم یو څه تساهل په دې خلکو راوستی ده دغه زینې او دغه طرفونه انشاءالله
بیخي خلاص دا ګلدانونه دا زینې پخوا نه وې قدرمنو دوستانو ګوره اوس بیا درونه هم ګوره ټولې مزای کړي دي ماشاءالله ماشاءالله راکه دا غوښه دا غوښه راکه دا نه ته کوفته ده کوفته دا څو دا غوښه هم په څو ده کیلو 313 دا خامم راکه راکه خامور وکړه کارواس د غوی غوښه فی کیلو 300 د میخه غوښه فی کیلو 300 د خوسکی غوښه فی کیلو 300 تیار روپیه یا دا خوسکی ودو او دا خوسکی 300 تیار یعنی تخطی کړي نه ده نو نه نه او د پسه غوښه چې د 410 روپیه یعنی هغه ته برابر نه ده هغه ته چی وایي هغه مورولاک ورته وایي چی وایي مورولاک ته برابر نه ده او د پسه غوښه نه لري د پسه غوښه څو خرڅي 410 روپۍ کی نه جناب وروره موږ د شهباز صاحب نه جناب محمد خان ډېر خوشحاله یو الله تعالی دې ته نور توفیق د خدمت ورکړي نرخونه انشاءالله بالکل په کلي کنټرول دی د ښاروالي د محاسبینو د خوا نه ښاروال صاحب فعال سړی دی او ډېر یو با عزت او با شخصیته کورنۍ دی ولې چې زموږ د ولسونو د خدمت دپاره په شواروز کې دی منډه را منډه کې اوس هم نیم ساعت مخکې دا د قلعه معروف د سړک نه راغی مګر مثال د هغې نه خپل نرخونه دی هم په کنټرول کې خپل نرخونه کنټرول یوه مهمه خبره دا ده چې تا په دې بازار کې د دوی لخوا مورولاک لیدلی ده په بعضې دوکانونو باندې غیر قانوني دس فروشان چې لارې بندې هغه یې کړي لرې کړي دي غیر قانوني کارونه خلاف د ښاروالۍ د قانون چې کوم کارونه دکاندارانو کړي دا اکثره مورولاک شوي بیا د هغې نه په ضمانت اخیستې په ضمانت باندې په تضمین باندې چې دې نه خلاف د قانون کار ونه کړي هغه بېرته ولې جالۍ نه اچوي نه که نو داسې نه ګوره په دې ټولو به جالۍ اچوي پوه شوې بیا د رو به خلاص د روژې په خاطر هم تاسو یو څه تساهل راوستی ده بعضې روژې نه ګوره لکه څه خل چې مخکې بیا د روونه خلاص بیا به هم خلاصي خو دې دپاره به جالۍ اچوي دا ګوره غیر معیاري ده چې جالۍ وانه چوي او دا صحیح نه ده ګوره یعنی په دې کې مچ وبلیږي دوړې کېږي دا خو آزاده فضا ته ایښي دی حتما چاته ضرر رسوي دو خو د دغه 4 متره پیاده رو ده دې دپاره موږ اجازه نه ورکوو چې د پیاده رو کې دوی ودرېږي خو اوس د اختر د روژې مخه ده نو چونکې دا لاره چې دا ډېره کمه ده 4 ولسوالیو لاره ده نو دلته بیروبار ډېر د بازار دی نو دې دپاره هم لږ یو څه ځای ورکړی ده چې د سړک په غاړو کې دوی ودرېږي او خپل یو حلال له کار وکړي او دې ته کار هم ضرور دی که نه دا بېکاره پاتې شي دا خو هم د موږ مسؤلیت دی یعنې د تاسو مسؤلیت ده مسؤلیت هم دا دی چې خلکو ته د کار زمینه خالي دې ته نه پرېږدي چې سرکشي وکړي خلاص سرکشي وکړي لارې بندې کړي او خلکو ته تکلیف پیدا کړي اوس به څوک هغه ته برابري څنګه څوک دلته اوس هغه ته غیر قانوني څوک کوي راځه موږ ته راوښیه به دغه غیر قانوني ده دا به لرې کوو دې ځینه شابه سره هغه ته واوړه زر شابه سه واوړه د لاره بنده کړې که نه د لاره بنده کړې ده دې لاره بنده کړې ده ورته ځای پرېښی سه هم ورته پرېږه بېرته ما خپله ساحه کړو هله زر تعلیق کړه دا باید مارکیټ مخې ته به دا ولېږي ډېر ښه او بل کاروال صاحب هغه لږ دې خوا ته راسه هغه اچار والا خو ماسې کار کړی دی دغه وګوره د اچار والا جالۍ راواخله کومه ده جالۍ راواخله دا څه رقم ده دا هغه ته برابر ده دا برابر ده پیاده رو نه خواته ولاړ دی موږ 4 متره پیاده رو یې پرېښی ده نو بیا یعنی مورولاک ته برابر نه ده نو نه دا د مورولاک برابر نه ده هغه جالۍ هم لري او پاکي ته توجه کړې ده کار ته جوړ نه دی اوس نوي شان هغه واري واسکټ په څو غنډه واسکټ رخ سره که رخ دی نه رخ سره څو وایي کاروان صاحب سره د ګنډلو واسکټ 900 موږ ریټ دوی ته ورکړی ده او دا چې څو وایي دا هم 900 وایي
او مونږ لا یو دم پیرالو دی ورو سره خبره کړې وه د جامو په 3,500 او 3,500 ریټ ده چمکدار او ساده چې ګڼي ساده په 300 ده او چمکدار 3,500. څومره تاسې د ښاروال صاحب نرخنامو ته اطاعت کوئ، یعنې د دوی کله چې نرخ تاسې ته رالیږي د دوی نرخ تاسې تطبیق کوئ په مشتریانو باندې؟ ولې نه دوی خو مونږ نرخنامې مونږ تطبیق کړي دي او تطبیق کوو انشاءالله. او ښاروال موږ خپله ډېر خوشحاله یو. همدغه 300 سرخو کې تر اوسه پورې یعنې مهرلاک ته برابر شوی نه یې تر اوسه پورې شروع نه تر اوسه پورې کوم کار موږ داسې نه دی کړی انشاءالله چې موږ مهرلاک شو انشاءالله. څه خلک یو مړي ډوډۍ پیدا کړي ډېر ښه ډېر راځه دا نیمه روژې دی دا په څو ورکوئ؟ نیمه روژې څو حساب کړی ورته؟ او دا تاسو دې سړي په څومره تللی؟ دا نیمه هندي ده. او نرخ انشاءالله برابر دی. مان په څو ویلې؟ من په 1,050 روپۍ. 1,050 دا ښې وریځې دي نو؟ دا اعلی وریځې دي تاسو کتلی هم شي. دا دلیل د وریځو دی چې دا څه ده ښاروال صاحب دغه دلیلو باندې پوه شو. پاکستان هېواد نه راتللی که نه چونکې دروازه اوس بنده ده نو نرخونه جګ شوي دي. نرخونه جګ شوي دي د وریژو. نور انشاءالله ډېر ښه پیداوار موږ خپل ملک لرو. یعنې بدیل وریجې به پیدا کړو له خیر سره؟ بدیل وریجې انشاءالله د پندوز څومره وخت کې روانې دي ډېر لږ وخت کې انشاءالله چې بدیل وریجې پیدا یعنې د پاکستان وریجو باندې به نور هغه تیږه ږدو انشاءالله یو په سله به د دې نه ښې وریجې دي موږ خپل وطن ته او ارزانه به وي. او ارزانه به وي خلک خوند به هم ډېري او تاوان به هم نه رسي شکر سړي ته پیدا کړي. هېڅ به هم نه انشاءالله. نوم یې حاجي شیریندل دی او پیله موږ تاسو د سورو د ولسوالۍ د پتیاوات په سیمه کې یو. ډېر ښه ډېر ښه. حاجي صاحب شیریندل دغه ټانک په اړه باندې د لږ معلومات ورکړئ لیدونکو ته. دغه ټانک د څه وخت جوړ کړ، څومره مصرف دې دلته کې کړی ده او کوم امکانات او سهولتونه دې کې موجود دي؟ تقریبا په 1992 کال کې مې جوړ کړی او الحمدلله تر اوسه پورې سره د 10-15 کسانو پورې کار کوي او الحمدلله تقریبا 4,15 لکه ډالرو پورې به مې سرمایه ګزاري دلته کړې وي او ځمکه او جایداد هم انشاءالله خپل دی او دوکانونه دي، موټرشیي دي او خلک دي دلته. نو کار هم الحمدلله برابر دی انشاءالله. د خلکو هم سره ساتي دی موږ خپله امنیت هم انشاءالله دولتي ډېر ښایسته برابر دی د امارت اسلامي. دا د ټانک په جوړولو کې چا د سره همکاري وکړه او ټانک کې څومره تاسې ذخایر لري؟ ذخایر ډېر مهم دي او د هغه د انحصاراتو ادارې د پلانونو مطابق یا نقشې مطابق تاسې دا ځای جوړ کړی سره کوم؟ بالکل دا د انحصاراتو د نقشې مطابق موږ دا ځای جوړ کړی او هېڅ د هغو د دغې نه بغیر څوک کار هم نشي کولی او نه پکې سرغړاوی شوی. د هغو مشوره او د وزارت لاندې دا کار شوی دی. څو ډوله تیل او کوم غاز دلته تاسې هغه کوئ مشتریانو ته؟ 3 ډوله تیل خرڅول او یو ډول اوس اسلامي امارات کسانو بند کړي دي او 2 ډوله تیل خرڅوو او غاز خرڅوو. نرخونه څنګه دي؟ نرخونه د کوم ادارې لخوا تاسو ته درکول کېږي؟ موږ ته د کابل د ښاروالۍ د خوا نه راکول کېږي. بیا کابل ښاروالۍ د دې ښاروالۍ ته دغه هدایت کوي بیا موږ ته په وخت سره ریټونه راکوي. د تاسې هغه مراجعین یا خریداران کوم دي؟ څوک دي؟ د موږ ټول د سارک ولسوالۍ د شیخزادو دی تر لوګر دینا ولسوالۍ پورې دي. موږ په دې لاره باندې خلک ځي، مرکخیلو دي، خوږاڼیو دي، نو ټټنګ او ککړک او دغه ساحې ټولې چمتاله انشاءالله دلته لوی ښارګوټی دی. آینده لپاره چې د دې ټانک لا خدمات زیات شي څه پلانونه په پام کې لري؟ چې څومره مشورې او کارونه د نفتي موادو ریاست موږ ته راکوي موږ په هماغه تګلاره باندې ځو. د هغو نه بغیر هېڅ هم څوک نشي کولی. دا لاره خو ترانزیتي لاره ده، دا کابل سره وصلېږي. د آینده لپاره چې تاسې ښه خدمات وکړي، دلته مشتریان هم ډېرېږي، ډریوران دلته ډېرېږي، شاید لاریو ده
موټر هم دلته په دې سړک باندې رفت آمد وکړي هغو ته څه امکانات لري؟ د دې لپاره مو استاده پروګرام نیولی چې دلته تقریبا هوټل هم جوړو او نور خدمات او ورکشاپ او د دې لپاره په دې ځای کې شاته ساحه کې زیات دغه کړی دی بیا به د هغه وخت سره تاسو باندې وګورو. حاجي صاحب شریندل خو ډېر یو ښه دغه مترقي سړی دی او داسې دی هغه خلکو ته خیر رسېږي او خیر شی ده خلکو دپاره سهولتونه جوړ کړي دي مسجد دی جومات دی د اوداسو ځایونه دي خلکو سره کومک کوي نو کومکونه کوي انشاءالله او ښه پراخه ځای لري نو یو سړی چې دومره ځای ولري حتمي خلکو ته خیر رسېږي انشاءالله. امنیت څنګه ده؟ امنیت خو انشاءالله نن سبا ډېر ښه برابر امنیت دی او تجاران چې کوم سرمایه‌دار دي تجاران دي پیسې لري باید په وطن کې خلکو سره دغه وکړي سرمایه ګزاري وکړي چې 15 نفره د هغه سره کار وکړي هغه 15 نفر هم فامیل لري. تقریبا ځمکې پخه ده خدمات مکمل برابر دي پای برابر دي په سټنډرډ پای زمونږ مکمل دي د هر څه نه او د خلکو د خبرتیا لپاره لوحه برابر ده د ګازو سیستم شته شکور هم انشاءالله برابر دی او د تفریح ځایونه او د خلکو لپاره جومات شته او د اور د مړ کولو لپاره هم خدمات برابر دي. ماشاءالله ماشاءالله ټانک دی داسې سویه باندې جوړ کړی ده ماشاءالله چې په خپله جلال آباد ښار کې هم په دې شکل باندې جوړ شوي نه دي د تا د ټانک ښه والی دا راسې بیا اعلان دی دا صحن که نه یعنې مزدکر یې هغه کړې ده پخه کړې ده داسې ده نو انشاءالله خدمات ټول شنخونه موټرشۍ او هر څه برابر دي او هېڅ هم د دغې نه پاتې نه دي د نفتي موادو د ریاست په حساب باندې چې مونږ کوم دغه کړی دی نو هغه هېڅ دلته کمبود نه لري د اور د مړ کولو سیستم د جومات او تشنابونه او شنې خونې او هر څه انشاءالله برابر دي څه کمیا پکې نشته دی. ډېر ښه ډېر ښه ته به د هغه لږ لیدونکو ته وښیې دغه پایه به لږ لیدونکو ته وښیې پایه هم سره کم ده نو پایې په سټنډرډ برابرې پایې دي همدغه پایې صحیح دي او منظمې دي صحیح دي نور هېڅ هم دغه نه لري. راځه لاس هغه پایه وکړې دا خو ډیجیټلي سیستم باندې تاسې عیارې کړي دي دا پایې او بلکل دا ډیجیټل سیستم دی نورې اخر حده پورې دي دي نه نورې اوچته پایې و دې کې تاسې هغه کمایو زیاتی هم راوستی نه سئ هېڅ هم نه کېږي دا د موادو ریاست دفاع نه انشاءالله ملاک هم دي او هر څه سیستم برابر دي د ډیزلو دغه د ریټ معلوم دی وزن معلوم دی پیسې معلوم دي دا د پټرولو ده دغې باندې او دې کې هېڅ ډول نه کمې کېږي او نه زیاتې کېږي او بس هر څه په منظم شکل باندې د په سټنډرډ برابر وي. د سهولت دپاره صاحبان چې د عمرې نه راځي مخکې ځای کې د ګلانو دکان دی ښه د حاجي صاحبانو لپاره چې له عمرې نه راځي یا ودونه محفلونه چې کېږي ګلان له دې ځای راخلي و مارکیټ هم دغه شته دی او مثلا کې د مبلیانو هغه خدمات هم کېږي ښه مبلان تبدیلي او که چا ضرورت یې هر شي ته سپری ته او موبایلو ته هر څه ته ما په نظر پنچرمین هم لري بیټرۍ پورې پنچرمین یې هغه دی نور تاسیسات هم کولی شي دلته اضافه کړي اضافه کړي او د جومات د مانځه د کولو لپاره د تفریح ځای دی او هغه ته د ډریورانو هغه لري امکانات چې دلته مثال دوی دلته غواړي شپه وکړي اتاق هم لري ورته اتاق هم لرو دا جومات دی او د 40 نفرو نمس په یو وخت پکې سره رسېږي ماشاءالله شاته موټر شوي هم لري اوداسو ځایونه منظم دي 2 ځایه دلته هم دي هلته هم دي او 2 دانې موټر شی هم شته دي انشاءالله تفریح ځایونه منظم او برق هم هغه څلېرې ساعته لري څلېرې ساعته برق لري څلېرې ساعته ژوندی برق او پایو ته وینه برق ورکوي برقي دي ټول ډېر ادرس کابل جلال آباد دویم لار سړک پتیاوات پل حاجي شریندل پټرولیم
عمران شپږ. ژوندی اوسې د یو کشفي راپور په اساس باندې مارغونډۍ پوستې مسؤلینو ته خبر ورکړئ چې عاجل یو چک پاین دایر کړي. عمران شپږ اوري. مننه کور ودان ژوندي اوسئ. الرحمن الرحیم. ما نوم عبدالخالق سیراب ده او دلته د سرخود ولسوالۍ د امنیت قومندان یم. نو دلته خو کله فتحه راغله زه تقریبا د فتحې نه داسې 11 میاشتې وروسته قومندان شوی یم په دغه سرخود کې. نو تقریبا بیا 3 کاله شاوخوا څه کم دلته قومندان وم. بیا 11 میاشتې بیا بدل شو خوش کونړ لیکي ولسوالۍ. نو بیا بیرته دا 2-3 میاشتې کېږي بیرته زه سرخود ته راغلی. نو سرخود داسې ولسوالۍ ده ډېره پرنفوسه ولسوالۍ ده، تقریبا کم او زیات 10 لکه نفوس حساب شوی ده. نو موږ چې راغلي سرخود ته شکر ده په سرخود کې مو په هره برخه کې خپل کوشش کړی ده. په امنیتي برخه کې، په خپل منځي شخړو کې، په د غلو په رابطه باندې موږ ټولو کې خپل کوشش کړی ده او تر اوسه پورې شکر ده 100% په سرخود کې امنیت راغلی. نو شکر الحمدلله. په امارت کې خو یوازینۍ غټ خبره اطاعت او موږ مشرانو ته ډېر احترام لرو. په سرخود کې د موږ هره یکشنبه جلسه وي په خپل منځ کې، هم ولسوال صاحب مشر وي او نور ټول ارګانونه لکه مدیر امنیت او قاضي قضا او حقوق دا ټول مدیریتونه راځو ولسوال په مشرۍ باندې سره خپله غونډه کوو، خپل مجلس کوو، ټول هغه مشکلات راټولوو، په دغه جلسه کې سره شریکوو، بیا یې هر یو بل سره پکې همکاري کوو. نو د موږ په خپل منځ کې امنګي ډېره برابره ده. شکر ده یو بل ته پوره احترام لرو او یو بل سره ډېره همکاري کوو، یو بل سره احترام لرو، یو بل سره ډېر لحاظ لرو او ولسوال مشر دی دلته حاکم دی موږ یې پوره اطاعت کوو. نو دلته د موږ سرخود خو ډېره غټه ولسوالي هم ده، پرنفوس هم ده. نو موږ په هره ساحه کې یو پوسته لرو. نو د شپې بیا موږ خپل هم ګزمې کوو، هغه پوستې والا هم پیاده ګزمې کوي، موټردار یې ګزمې کوي. په هره ساحه کې هغه خپله پوسته باندې غږ کوو، په خپله منطقه کې ګزمه کوي او خپله منطقه کې د شپې پیاده او موټرداره ګزمې کوي. او موږ خپله موضوع په سره کې سیار چک پاینونه کوو، سیار ګزمې کوو. انشاءالله ملګري ټول منظم یو د خپل کار ته متوجه دي. دلته موږ خپله د تعلیم او تربیې مسؤل لرو، هغه خپله وخت لري، سهار تر 8 بجو نه تر 9 پورې، یا سهار تر لمانځه نه وروسته تر 7 بجو پورې دغه خپله درس مجاهدینو ته ورکوي. او یو هغه عمومي اکاډمۍ ده لویه د 4 ولایتونو، هغې ته بیا په ترتیب باندې هغه مجاهدین ځي هلته درس ورکوي. او زموږ دا خپله د قومندانۍ مجاهدین بیا دلته خپل هغه تعلیم او تربیې والا درس ورکوي. نو هم جمع نظام ورکوي، هم درسونه ورته ښيي، ټول درس وایي. انشاءالله دا ترتیب ټول برابر. پیغام خو مو خپل دغه ولس په موږ سره پوره همکار هم ده او همکاري کړې هم ده، خو نور هم ورته دا پیغام ده چې دغه افغانستان یا د سرخود یا
چې موږ په خپله اوباد نه کوو، په خپله یې امنیت رانهورو، بل څوک موږ سره کومک پکې نه کوي. چې موږ سره ټول همکار شي، ایمانه سره ودرېږي او هم د امنیت په برخه کې، هم د ولس په برخه کې، هم د وطن په برخه کې ټول همکاري وکړي او امارت پر سر ودرېږي او د وطن کې امنیت راشي. دغه موږ پیغام دی. وعلیکم. وعلیکم السلام. طبیعت خیر خیر وکړه. ته مهرباني وکړه ځان یې دوکه ته وپېژنه. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ د سرور د ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ د پلان اپراسیون امر. ډېر ښه ډېر ښه. د قومندان صاحب برخورد د تاسې په پولیسو سره رقم ده، د تاسې کله چې ستونزې پیدا کېږي، مشکلات پیدا کېږي په وخت و زمان د تاسې عرایض قومندان صاحب اوري، ګوري، امضا کېږي که نه؟ الحمدلله د قومندان صاحب برخورد خو زموږ سره داسې ده لکه د خپل یو فامیل او ستونزو ته په وخت رسیدګي کوي او د مراجعینو د موږ ټولو سره ښه سلوک کوي. قومندان صاحب ویل دلته ما تقریبا 2-3 کاله یا 4 کاله د وظیفه اجرا کړې ده. د وظیفې په وخت کې یو ښه خاطره دي د قومندان صاحب لیدونکو ته ووایه چې تر اوسه پورې د په ذهن کې یا ورنه خوشحاله اوسي. ښه خاطره هم خو دا ده چې پروسه کال روژه وه او 15مه روژه وه، یو ملګري د کلي نه رابطه وکړه چې دلته غله دي او خلک په عذابه وي. نو ټول ملګري په شریکه د قومندان صاحب تر امر لاندې لاړو، بس هغه 13 کس هم ګرفتار کړه او ټول ولس هم د دغه عناصرو د ضرر نه په امن کې پاتې. ماشاءالله ماشاءالله. هغه دې څنګه ده دلته نورو مجاهدینو ته خصوصا د سرخرود ولسوالۍ مجاهدینو ته د پیغام چیرې چې څومره تاسو سره همکاره اوسي؟ مجاهدینو نه پوره همغږي او همکاري غواړو، دوامدار ارتباط غواړو تر څو د ولسونو ژوند په د امنیت په فضا کې امیر صاحب چیرې روان یو؟ بس د وظیفې ځای ته روان یو، انشاءالله خپله ساحه کې. ښه تاسې سره خو موږ رینجر هم ګورو. هو رینجر را سره دی، مسؤلین را سره دی، انشاءالله خپله ساحه کې په ګزمه باندې بوخ یو، خپل وظیفه ترسره کوو انشاءالله. څنګه دي د تاسې وسایط پوره لري او تجهیزات هم هغه دا سلاګانې دا شیانو باندې الحمدلله ټول وسایل لرو، به هر شي ته برابر یو انشاءالله. چې خو تاسې په خپلو سترګو باندې وینم چې موږ د ټول وسایل نه برابر یو. ماشاءالله کوم مشکل نه لرو انشاءالله. هر رقم سختې وظیفې سره دي، وظیفې هر رقم وظیفې تاسې آماده یې؟ الحمدلله آماده یو بالکل، خو په ضمن کې بیا د پاکستان جنگ ته بیخي زیات آماده یو. چی وایې؟ ماشاءالله الحمدلله بیخي ورته وږي تږي یو. آفرین. پولیسو څنګه د سره عکس واخیستی؟ ملګري دي دي او څنګه دوی وظایف دوی په دغه نظامي لباسو کې چې ته یې خوشحاله کېږي خفه کېږي؟ ډېر زیات خوشحاله کېږي الحمدلله. یعنې نظام په قانون برابر ده که نه؟ پولیسو خوشحاله یو نه؟ برخورد د خلکو سره څنګه دی؟ دا واډوالان هم دي، خلک نه ځوري، خلک پکې نه. ډېره ډېره مننه. چی ده؟ رحمان الله. رحمان الله. له کوم ځای نه راغلی او چیرې روان یې له خیره؟ سرخود نه راغلی یم، چارباغ نه. چیرته ځې اوس؟ چارباغ ته. چارباغ؟ نږدې ده که لرې چارباغ؟ نږدې دی. هلته چکر مکر شته یا د دوستانو لیدلو ته ځې که کور دی هلته؟ خپل کور همالته دی. ښه. د سرخرود ولسوالۍ امنیه قومندانۍ زړور پولیسو برخورد خلکو سره څنګه ده؟ ښه دی انشاءالله، بیخي ښه دی. دوی په نظامي لباسونو کې ته دایي وینې که نه؟ وینم. او بل دلته د دوی ګزمې او چپاټونه په وخت و زمان سره هره خوا ته شته یا نه؟ شته دی. د شپې ته یینې دوی په داسې ځایي کې چارباغ کې ګرځي؟ وینم. کله چې تاسې دوی ته زنګ ووایي یا دوی ته خبر ورکوئ دوی آن واحد کې رارسېږي؟ بلکل ډېره مننه. وروره سړی به سې؟ نوم دې چی ده؟ نوم مې عمران. د همدغه سرخرود ولسوالۍ؟ نه موږ د شیرزاد ولسوالۍ. شیرزاد وې؟ سرخرود ولسوالۍ امنیتي وضعیت څنګه ده؟ دلته تاسې کله کله چې راځئ دغه د پولیسو برخورد د په چپاټونو کې خلکو سره څنګه ده؟ خوشحاله یې له پولیسو نه؟ څوک به خفه کوي نه؟ بېجا خبرې خو به دا چاته نه کي؟ ډېر خوشحاله یم. ډېره ډېره مننه، ډېره ډېره مننه. وروره سړی مې دا تلاشي کې چې ودرېدلې
خوشحاله شوې که خفه شوې؟ خوشحاله شوم. د دوی وظیفه چیرې ده؟ د پولیسو وظیفه چیرې ده؟ امنیت راوستل دي که نه؟ و نو دوی تاسې درې نو باید ورته ودرېږئ که نه همدا وظیفه ده نو امنیت نیسي دي موږ او تاسې برخورد د خلکو سره څنګه ده؟ کله تاسې بېنوبتي وکړئ په چک پواینټونو کې دوی خو به درته نه وایي چې ولې دې بېنوبتي وکړله ولې نه درېیم السلام علیکم سړی مسې وعلیکم السلام خیر خو د نوم دي چې نوم یې عزیز الحق د کوم ځای یې ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ ماشاءالله خو خوږیاڼو ته روان یې خیر سره او دا کوم ولسوالۍ ده چې موږ تاسې وکړي دا سرخود ولسوالۍ ښه د سرخود ولسوالۍ امنیت قومنداني زړور پولیس برخورد د خلکو سره څنګه ده د سیمې خلک خو به ځوري نه سیمې خلک خوشحاله دي نه نه دوی نه ماشاءالله ډېر ښه برخورد دي ښه اخلاق دي کله دغه تاسې دغه د دوی په چک پواینټونو ته برابرېږئ ورته درېږئ تاسې خو به خفه کېږئ نه د دوی له تلاشۍ نه نه ولې خفه کېږو دوی حق دی چې باید تلاشي وکړي هغه برخورد څنګه د خلکو سره الحمدلله ښه دی دوی په دغه نظامي دریشۍ کې چې دوی درېږي تاسې خوشحاله کېږئ که نه خوشحاله کېږو ډېر او هغه د قانوني او مسلکي هغه چک پواینټونو تلاشي کوي دوی نه خوشحاله ورنه ډېر خوشحاله اوس خوږیاڼو ته ځې هو خوږیاڼو ته ځم روزه څنګه تېرېږي بس الحمدلله څومره روزه ده بس څنګه ورور دا نوم چې دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم خواجه ابوبکر صدیقی د خواجه احمد جان صدیقی زوی یم او دا د اجرا دی زموږ خپل دی ښه او دغه ورور څوک دی زلمی خان قدرمنو دوستانو هغه د روزه ماتي ترتیبات یې نیولي دي څو دقیقې پاتې دي 5 دقیقې پاتې دي دغه مخکې له مخکې دغه بعضې شانسې ضرورت دي دا به هغه کې ته به ځان وپېژنې زما نوم الیاس صدیقي ده او د محمود جان هغه زوی یم او دغه مېلمانه هم راغلي دي نو د دې مېلمانه څوک دي تاسې تاسو احمدزی صاحب دی او د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو موږ لسې دا غافلګیره ونیسو خو خبر په دې کې دوی وایي د تاسې لپاره ترتیبات نیسو زه لاړ دوسه خان اوار که تاسې به ټول لاړ شي مشترکه څو دقیقې پاتې دي تا ویلې 5 دقیقې ځئ لاړ شي ځئ رضوان الله دوستانو د روزه ماتي لپاره هغه ویلې کشر حاجي صاحب ویلې وایي هغه نه وایي کشر هغه ویلې وایي تاسې لپاره وایي ام با چکنی ام با شړومبي دغه دوه شی بیانې مال وروره خلک مه پازابوه خلک مال مه پازابوه دا خو د کلي ژوند دی که نه دلته خو غواګانې هر څه د مال خپل دی بس انشاءالله هر څه رسېږي یعنې دغه اچار هم د تاسې خپل دي اچار مې هم راوړلی که نه ښه خوندور اچار مې درته راوړلی د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو موږ دا نه لورېږي چې چېرته چې موږ مثال روزه ماتی یا چېرته چې موږ شپه د موږ لپاره ترتیبات ونیسي اصلا دا خلک میلمه پالې چې 100 دفعې مو ورته وایو نه مني د موږ خبره بس د روزه ماتي لپاره ډېر ښه ترتیبات نیولي دي ډېر ښه درسخان یې برابر کړی ده درسخان پوره سو هغه څه درسخان پوره سو که پاتې نه په انشاءالله راځي تاسو کښېنئ ځئ تاسو کښېنئ انشاءالله سلو پوره کېږي هر څه پوره کېږي وخت کم ده وخت کم پاتې لږ زر لاړ شم داسې نه په ما باندې اذان وکړي او نور ورېرونو ته مو ورته راځي
چای اوبه دله یادونه وځي ښه ډېر و دې خاطر د موږ کمرمین د چای اوبه شوقي ده خوراک سره دا دواړه استعمالي دي ترموز راځه شو ترموز چه میخی راځه د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو تاسې ګوري ماشاءالله دسترخوان تقریبا 50% 80% یا 90% یا 100% برابر ده دا نور فیصدونه به پوره کو د لازان ته لاسو د کې پاتې دي دا اوبه هم راوړلې ماشاءالله د روزه ماتې لپاره اصلا همدغه اوبه سده ده ډېر ضرور لازم ده دا ډاکټر ښه سړی دی دعا وکړه قدرمنو دوستانو د موږ کمرمین دعا وکړه نه خدای پاک دې قبول کړي او بس نو دا روزه ورسې موږ خواري کړې وه خو کور والا د روزه ماتې لپاره ترتیبات نیسي نور شیان هم راوړي خو موږ په همدغو باندې ملکې هغه وکړو اکتفا وکړو موږ خپل خوراک وکړو ته وایه چې هم راځه روزه دې ماته کړه دا شیان به بیا پاسته نوباتېده راځه خیر ده قدرمنو دوستانو دا و د موږ روزه ماته چې تاسې ته موږ برابر کړی و ډېر په خلاصه توګه د موږ خپرونې اخري برخې وې دي اخره برخه وه دا و چې تاسې خوند ونه اخیستلی الله په امان